د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ اړوند مرادبیګ سیمه کې د امارت پیژندنې په نوم د ښوونځیو له 1000 تنه زده کوونکو ازموینه واخیستل شوه. دغه ازموینه د کابل د عامه کتابتونونو او د شکردرې ولسوالۍ د پوهنې امریت د مسؤلینو لخوا پیل شوي او د میربچکوټ ولسوالۍ زده کوونکو هم پکې ګډون کړی. مسؤلین وایي دغو زده کوونکو ته یوه میاشت مخکې د امارت پیژندنې په نوم کتاب ورکړی و او نن یې ازموینه واخیسته او په خبره یې موخه یې د نوي نسل ذهنیت جوړونه ده. او هدف د دې امارت پیژندنې اول خو د موږ تاسو د شاګرد باید ذهني او فکري روزنه باندې وروزل شي او د کتاب نه خپل د وطن او یا د امارت راتګ دغه ټول معلومات ترلاسه کړي او د دوی لپاره ډیر پیدامن واقعي او د اعتقاد ظرفیت د شاګردانو لپاره راتلونکي خو پلان ان شاء الله موږ رئیس صاحب سره شریک او رئیس موږ سره وعده وکوله چې غیر د دې کتاب نه موږ نور برنامه هم لرو په راتلونکي هم دغه ولسوالۍ کې بلکې د نور ولسوالۍ سره به دغه سیالي وي. زده کوونکي د کتاب له لوستلو سره البته له مطالعې سره یو فرهنګ ایجادېږي، د مطالعې کلتور وده پیدا کوي. دا یوه مهمه خبره ده. د مسؤلینو په خبره د سیالۍ 100 تنو بریالیو زده کوونکو ته به بېلابېلې ډالۍ هم ورکړل شي. ورته مهال د ازموینې ګډونوال خوښ دي، وایي دا ډول سیالیو ترڅنګ دي په دیني او عصري زده کړو کې هم ازموینه واخیستل شي. دوی وایي دا ډول سیالۍ ځوانان د کتاب مطالعې ته هڅوي او غوښتنه کوي چې په راتلونکو سیالیو کې د انجونو ته هم د ګډون اجازه ورکړي. هر چیز که خواندیم به فایده ما بود، نه به نقص ما. نظام شناختی؟ آه. چقدر شناختی نظام شناختم که امارت اسلامی به افغانستان را سرسبز میکنه و آرامی میآید و کشور ما به صلح میشه و ما میتونیم دکتر شویم انجینر. یک ماه پیش کتاب برای ما امارت اسلامی داد، ما از این کتاب فایده زیاد گرفتیم. این کتاب برای ما در جایی شد که ما یک امتحان بتیم. به خاطر این کتاب ما را بسیار از مغز ما را فعال کرد که این امارت اسلامی یک زمینه را برای ما مساعد کرد که ما تا در یک جای بیایم یک امتحان بتیم. هدف یگانه اساسی اگر ما افغانستان بخوایم آباد کنیم باید زنهای مملکت آباد کنیم، فکر و اندیشه زنها را آباد کنیم. به خاطر در یک خانواده در اجتماع ببینیم پدر در کار می باشه، مادر است که تربیت میده. اگر مادر علم نداشته باشه بسیار از خانم های افغانستان علم ندارند. چی است؟ باز همینطور بچه‌ش هم بیسواد میمانه. بیسوادی یگانه عوامل اضطراب یا مضطربی است که به کشورها است. مسئولین وایي راتلونکي کې به د ولایتونو ترڅنګ د کابل په ټولو ولسوالیو کې ورته سیالۍ پیل کړي چې د نظام او ملت ترمنځ واټن له منځه لاړ شي.